अस्सलाम वालेकुम। د بنیر امنور کلی سره تعلق لرونکي ذوالقرنین خان، ابرار خان، وقار خان او اسرار خان سره د خپل ټول خاندان دوی د جماعت اسلامي نه مستفی شو او په پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیت اعلان وکړلو. د نور تفصیل د فارا زمون سره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. زه د خپل سایډ نه جناب سالار جهان باچا ټاون ناظم، دغه شان زموږ سره بخرات باچا ضلعي زکات چیرمن، دغه شان فرمان باچا یو سی چیرمن او نور چې څومره زمونږ د پی ټی آی لیډرز وي ټولو ته هرکلی وایم. نور څومره چې میلمانه راغله دوی ته هم د خپل سایډ نه هرکلی وایم. زیاتو ملګرو ته به پته وي یا به ورته پته نه وي، مونږ تقریبا د خپل بابا د وخت نه په جماعت اسلامي کې چې دی نو د اوسه پورې وو. خو زه یو خاص دا خبره کلیر کوم د زیاتو ملګرو ته د مسکنسپشن دی چې دا کلیر شي. مونږ په جماعت اسلامي کې د اوسه پورې په جماعت اسلامي کې وو. په دې کې زما یو دوه ترونه چې په سوجه باندې سکلیش راغلی و د پی ټی آی پارټۍ نه، هغوی زمونږ سره جماعت اسلامي ته راغلي وو. اوس نور چون کې پردر زمونږ ټول خلک پوه دي او زه ذاتی خود عمران خان ما ډیر زیات سټډي کړی دی او ډیر زیات چې دی نو داغه باره کې مې سټډي کړی دا. ما ته پته را چې نور څومره پارټۍ دي دا ته زه د دې سټیج نه قسمیان خبره کوم چې هغه ختمي شوي دي. ما ډیر زیات میندې داسې خویندې لیدلي چې عمران خان د پاره صدي کړي دي. زما خپله مور په خدای یقین وکړه دا ته زه خلپین خبره کوم چې په کور کې هغې د عمران خان دپاره څو څو باندې نکلونه کړي دي. دغه شانتې مونږ کو پاکستان خپل ملک ته وګورو نو خدای پاک رالی یو ډېر ښکلی ملک راکړی دی، خو د بدقسمتۍ نه چې څوک هم راځي نو بس تاله ترغې کې دک شانې راته پرېږدي. دې سیاست ما ته پر دا د پن شوی دی او دا پاکستان چې دا د پی ټی آی دی او دا به د پی ټی آی انشاءالله چې څومره زمون خاندان دی، ابرار خان دی، دغه شانتې اسرار خان دی، وقار دی، زه په خپله ذوالقرنین، دغه شانتې سکندر دی، بلاول دی، قرار خان دی، شازین خان دی، دغه شانتې زمونږ سره یو بل خاندان دلته فضلنبي د هغه زامن چې کوم دي سالار جهان دی، دغه شانتې بل زما د ترون زامن دی روزي خان دادا دی، دغه شانتې فیض محمد خان دی، دغه شانتې علیداد خان دی وغیره. دا ټول په بھرپور طریقې سره او په فخر سره مونږ پی ټی آی کې د شمولیت اعلان کړو. دا چې اعلان کړي دا زما ورېرونه دي، دا زما خپل ورېرونه دي. دوی سره ما یو ټیم خبره مو کړې وه، ما ورته مې په جماعت اسلامي کې وراره ورځم پاتې شوی یم. ما پکې 30-35 سال تېر کړي دي، مې موږ ته څه پیدا نه راسره کړی. ما ته به هم دغه شنه جنتونه خو وو پوه شوې او هر قسم تعاون د جماعت اسلامي سره مونږ کړی دی. خو مې د دې نه ځان واړوه د دې عمران خان سره د دې پارټۍ سره شان بشان ودرېږئ. په دې کې مې عزت دی انشاءالله. عمران خان یو داسې سړی دی که نه چې هغه د خپل مفاد لپاره نه دي لیږه، هغه زما او ستا لپاره لیږه دی. نو د سره شانه بشانه ودرېږئ او بیا ماشاءالله زه د خپل کلي د خپل ملګرو ته وایم هغه اوس هم په کلي کې چیرمین دی، ویسي چیرمین دی، زکات چیرمین بهرات خان دی، فرمان خان دی، ماشاءالله دا هم خپل ملګري دي. قسم زه خو ته ډېر زیات خوشحالېږم. زه دوی ته په پاکستان تحریک انصاف کې په شاملېدو خوش آمدید وایم. ملګرو دا کومه سلسله چې شروع شوې ده په دې پاکستان تحریک انصاف کې د شمولیتونو، نو دا خو لومبې زموږ د چیرمین جناب عمران خان هغه ویژن دی چې د کور ته ورسېدو او اوس خلکو ته ثابته شوه چې د پاکستان د ترقۍ صرف دغه یو پارټي ده، دغه یو لیډر دی. او دویم زموږ دلته کوم د پی کې 21 چې کوم ایم پی ای دی سید فارجهان باچا، هغه چې په دې 2 کالو کې هم خدمت وکړو د دې پی کې 21 نو خلکو ته واضحه ده چې دې نه مخکې داسې خدمت چا نه دی کړی. نو زه خبرې شارټ کوم ځکه چې مشران ناست دي خبرې به هغوی کړي. ستاسو له ټولو ډېر زیاته شکریا ادا کوم. دا کوم ملګري چې شامل شوي دي دوی یو ځل بیا ډېر زیاته شکریا مهرباني. کرنین دې ته خوش آمدید وایم چې دوی زموږ په سالار باچا په فخر باچا او په عمران خان باندې اعتماد وکړو او زموږ سره په دې ملګرتیا کې شمولیت وکړو. دا خو ډېره شکریا ادا کوم. په خپله په ان پي کې وړکې لوی شوی یم. زما د خبرې مطلب دا دی چې ذوالقرنین هم یو خبره وکړه چې زما د بابا د وخت یم. خو ملګرو په دې پینډال کې به ډېر کسان ناست وي چې هغه د مختلف پارټۍ سره تعلق ساتي
زمونږ په پیټیای کې نه ماله چې په دې شپږو میاشتې کې د پیټیای والا ملګرو سالار باچا دی او فخر باچا دی کامران خان دی چې نور کوم اهم خلک چې دي په وړکې دی کو دنګ دی کو چیت دی ماله چې کوم عزت راکړل دی زه د هغې بیان نشم کولی او د پاکستان تحریک انصاف غریب عوام او جناب عمران خان دا بل طرف ته دی خو ورونو تاسو ولیدو چې د پاکستان عوام د عمران خان سره ولاړ دي ځکه تاسو بلې ورځې ولیدو چې په 20 سیټونو کې 15 پاکستان تحریک انصاف ګټي نو دا د پاکستان تحریک انصاف د عوام आवाज دی د زړه आवाज دی او دغه چې تاسو وګورئ په ضلع بونیر کې د دې ټول کریډټ چې دی هغه په ضلع بونیر کې زمونږ د پی کې 1 قسم پی سید پهر جهان باچا او ریاض خان تزي ځکه چې مونږ او تاسو په 2018 کې چې کم نمائندگان منتخب کړیو او اغیلم ووټ ورکړیو نو الحمدلله اگر دې خلکو او زمونږ تاسو په چې کوم اعتماد مونږ پاغي کړو پاغي باندې پورا وخاته او هغه مال دور عزت راکو چې ټیکټ علم راکو بیا زه وګټلم هم چیرمن نو زه د خپل طرف نه دې د ډیر زیات مبارکباد ورکوم او دا ډاګرن راوړم چې ان شاء الله تاسو به خپل فیصله باندې مطمئن یا خوشاله وي نور ټیم چونکی کم دي مشران به خبرې کی زه زری بیا تاسو ټول ډیر زیات شکریا ادا کوم د میډیا درونو ډیر زیات شکریا ادا کوم چې هغه راغلي ما سره پورا ټیم مرګرتیا هم پاتې ده نو په دې ډېر زیات خوشحاله شو چې د دیر آیت خو درست آیت فیصله وکړه د دې غټې قافلې کې په شاملېدو باندې او څنګه چې ملګرو وي چې اوس په دې ملک کې صرف دغه دوه سوچ ولا خلک پاتې دی یو د دې ملک سوچ کوي چې ته پی ټی آی وي او دا بل چې کوم پی ډي ایم دی هغه د خپل ذات سوچ کوي تاسو د حکومت ته وګورئ چې کم خلک په دې حکومت کې شامل دي او شریک دي نو ټول په ضمانتونو باندې دي او کو بیا دي د هغې د یو څو خاندانونو خلک دي بس همدغه د زمانونو روانو زموږ استحصال یې کړی الله تعالی د عمران خان په شکل کې د قوم دا یو داسې لیډر ورکو چې هغه نه ځان سوچ کوي نه د بینک بیلنس سوچ کوي هغه صرف د قوم او د راتلونکي نسل او زموږ د ملک د بقا او بچ اوس داسې کم لیول تر رسېدلی کم نهج باندې کم کناره باندې ولاړ دی نو دا به انشاءالله صرف د پاکستان تحریک انصاف دا چې کوم سپورټرز دي ملګري دي او عمران خان انشاءالله د دې د کوم بحرانونه دي او کوم مشکلات انشاءالله زموږ د امید دی الله تعالی به په دې کې مرسته کوي او د دې نه به وځي او زما د یو سی سل باندې غیرتمندو مشرانو کشرانو دوستانو السلام علیکم خبرې خو ټول وکړې خو زه یو خبره کوم زمونږ په یونین کونسل شل باندې کې مونږ دا ووټ زما خیال دی د ډېر وخت نه لګوي ووټونه ورکو خلکو له خو په 2018 کې چې الله رب العزت باندې کوم احسانات کړي دي نو د دې په بدله کې زه د میډیا په ذریعه باندې د عمران خان صاحب د محمود خان صاحب شکریا ادا کوم ستاسو طرف نه د خپل طرف نه چې زمونږ په 2018 کې ټیکټ داسې یو کس ته میلاو شو چې هغه د دې قوم بچی و هغه به د قوم کې پاتې و هغه سره د غریب احساس و کو چې دا ټیکټ هغه به ځای باندې بل چاته میلاو شوی وي نو زمونږ به بیا دقه حال وکړم چې زمونږ د مخکې نه خو د الله پاک احسان و ټیکټ زمونږ ایم پی ایس پاکستان باچا ته میلاو شو او هغه زمونږ په یو سی شل باندې کې چې څومره کارونه کړي ترقیاتي دا له چا نه پټ نه دي ځوانان نن شامل شو کم چې سوچې سمجھے خپ شوق باندې خا د پورا سوچ فکر نرستو اغي نن چې دا فیصله کړی دا د نیوی کلی شمولیت او د امنور نه شمولیت هغه وی د نیوی کلی هغه باچا چې زما 32 سال په جماعت اسلامي کې شوی دی او 32 سال بعد نن چې دا څه کومه فیصله کوم دا د پوره سټډي نه رستو د پوها سوچ بچار نه رستو زه په دې خبر رسېدلې چې د پاکستان بقا د دې ملک بقا
د اسلامي انقلاب یا په دې ملک اسلامي نظام راوسته دا چې زه نن امید او توقع ساتم هغه صرف او صرف د رب نه به منظوري رب به کړي خو د هغې سبب نن په دې ځمکه باندې واحد یو لیډر دی چې د هغه نوم عمران خان دی او د هغه سره आवाज پیژندو په پاکستان کې صحت کارت ورکول په پاکستان کې د اسلام په نوم باندې د مدینه د ریاست आवाज اوچتول هغه ستاسو زموږ قائد پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان صاحب دی او ان شاء الله تعالی مونږ به د پاکستان په سطح د صوبې په سطح او بالخصوص د خپل ضلع په سطح باندې د پاکستان تحریک انصاف ته دغه سوچ سره دغه فکر سره دغه نظریه سره وګ په وګ باندې ودري ودا مخ وړاندې دی ان شاء الله زما عزتمندو تاسو ته معلومه ده چې په دې خاور باندې د پاکستان تحریک انصاف حکومت ده په دې خاور باندې پاکستان تحریک انصاف خدمات دي څنګه چې په صوبه کې پاکستان تحریک انصاف په 2/3 اکثریت باندې خپل حکومت اغسته زوم سره عموما او زیات تر ورکر چې دي د پاکستان تحریک انصاف ووټران چې دي هغه د مضافاتو دي زوم به دې پی کې کې د ټول نه زیات پسمانده کلی چې دي هغه مضافات دي پسمانده کلی علاقې چې دي هغه مضافات دي دغه مضافاتو ته جماعت اسلامی او ان پی د اوسه پورې په ښه نظر نو کتلی په فقیرنامه کې تا کتلیو او دا وی ووټ په فقیرنامه کې حساب کړو بار کلی کې یو جمعدار او د جمعدار په سوچ باندې داغه په وینا باندې داغه په صلاح باندې داغه په مسلات باندې بکار کېدو نو عموما مضافات ته بدی نظر کار نه شي چې دا د جماعتیانو فقیرنامه ده دا د ان پی فقیرنامه ده نوګه ته 2018 نه شروع کړی دا تاسو کو سوچو کې نو د دې وی سی امنور کیم مونږه په دې امنور کې لکار کړي خو په نسبت رو وی سی خبرو کو نو په بشاله او په څنګه کې کوشش کړي دي ار چاته خپل حق رسول دي او وی خو چاته کې نه ولې نه دي چاته محتاج کړي نه دي جرګي مارکی هوتی نه دي وختي خو چې کلم دلته کې راغلی دا وی به دهلیز باندې دا وی سره دا وی به ماته ګوډه کوټه کې ناشو او دا وی خبره او په سړو وګونه اورېدلې ده او دا وی کار خو کړی الله دشمنی په دوستو سره بدل کړي یا الله زموږ د زړونو د بغض او حسد د کینې نه پاک کړي یا الله یو بل سره محبت پیدا کړي یا الله کوم مقصد د مرګ راغون شوی دا مقصد کې کامیاب کړي یا الله دنیا آخرت کې یا الله موږ ته کامیابی نصیب کړي یا الله حضور پاک صلی الله علیه وسلم چې څومره د خیر دعاګانې وکړي په زموږ د سو کې یا الله کوم شرونه پناه وکړي الله دا غي نه پناه راکړي یا الله دعوت د مهنت لپاره موږ د لپاره قبول کړي زموږ مالونه جانونه وختونه تحصیل کړو ستانو ساتي یا الله لا علاج بیمارو زموږ حفاظت وکړي ناصافي حدیثونو زموږ حفاظت وکړي